د دې اجازت نشته. البته ساينس چې څه وایي که نه تقریبا هغه شریعت هم وایي. هغه داسې چې د شریعت ګوره یو مزاج دی، هغه وایي چې د تره د زوی نه به پرده کې داسې وایي. دا د څه وجې نه وایي؟ ښه رشته داره چې د تره د زوی سره وشي، د رشته دارو سره وشي. خو دلته ورته د پردې حکم ولې کړی؟ د پردې حکم یې ځکه کړی دی، یو وجه ده. ګوره انسان چې کله نکاح کوي، واده وکړي، نو دا د دې دپاره یي که نه ډېر مقاصد د نور شرعي مقاصد، خو د دې دپاره یي چې توالد او د تناسل سلسله جاري شي. بچي خلک راوړي که نه، دې دپاره ودونه کوي. اوس چې د بچو راوړو ته نه د نارینه زړه کېږي نه د زنانه زړه کېږي، بیا د داسې واده څه مقصد شته؟ نشته. ساينس دا خبره کوي او اسلام هم دا خبره کوي چې نکاح دا د توالد او د تناسل یو ذریعه ده. اوس انسان لا داسې یو سوچ او ذهن والا ځای پکار دی چې دی کم از کم په هغې نکاح د هغې نکاح د وجې نه بیا د ده د خپل واده کې زړه دې خبرې ته کېږي چې زه بچي راوړم. اوس چې یو د تره زوی دی، زموږ د پښتنو چې کوم سیسټم دی اکثر جاینټ فیملی چې څه ته وایي، نو د تره زوی د تره لور په یو کور کې غټ شوي دي، نو چې دوی له ته نکاح وکړې د دوی خو هغه جذبات هغه ایموشنز نه وي که نه، هغه خو د خویندو وروڼو په شان دي. نو بیا چونکې دوی کله جما کوي که نه کوروالی، نو په دې کې دوی هغه جذبه نه وي، هغه شوق یې نه وي چې نه د دې ډایرکټ اثر پرې وځي په هغه بچو باندې کم چې د زنانه په خېټه کې پیدا کېږي. هغه کمزوري، صحت خرابي، کله هغه ډسیبل شانتي، ابنارملي دماغ کار نه کوي، کله خپه یو شانتي، لاس بل شانتي. دا د څه د وجې نه؟ جما هغه جما ده چې دا په جذباتو سره وکړی شي، مکمل په جوش کې انسان داسې ده. نو هله بیا د بچو صحت ښیي، او چې داسې نه بیا خو بچو ډېر کمزوري او ډېر بېکاره پیدا کېږي که نه. نو د هغه شریعت هم داسې وایي چې داسې ځای کې نکاح پکار دی چې کم از کم د توالد او تناسل چې کومه سلسله ده هغه جاري شي که نه. نو ساينس چې دا خبره کوي چې تره زوی سره نکاح نه ده پکار یا تره د لور سره، اکثر داسې جاینټ فیملی کې دواړه یو ځای اوسېدلي، یو بل ته شهوت نه راپازي د سره د خویندو وروڼو په شان دي. نو په هغه وخت کې بیا پکار هم ده چې انسان هغه ځای کې نکاح نه کوي چې کله حالات داسې پکار داسې ده. نو داسې نشته چېرته هم چې تره زوی سره نکاح نه کېږي، اجازت نشته. خو دومره ده چې داسې ځای کې نکاح کول پکار دي چې د هغې څه فایده وي، ښه چې فایدې نه وي داسې نکاحونه څوک نه کوي. او دغه وجه هم ده چې تره د زوی دا الله ځکه نامحرمه پیدا کړی چې د نه پرده کې، چې تره د زوی سره خو چونکې نکاح ډېره بهتره او ځکه نږدې رشته دار دی، نو پرده ترې وکړه د دې دپاره چېرې ستاسو کوم هغه وروسته شهوات دي چې هغه بیا برقرار وي د دې دپاره. نو دا خلکو نه کله ناکله دا غلط فهمي کېږي خلکو د ښه. دا وایي چې کټ سایز شوز دا په زکات کې ورکول درست دي که نه؟ کټ سایز شوز دې ته وایي که نه چې کم خیال کړی په دې پیزارو باندې دا ځینې برانډډ څیزونه چې په دې باندې سیل لګي او وایي چې 20% آف او 20% په هغې کې سړي سره رعایت کوي. سیل پې لګېدلي، تاسو به کتلي باټ او سروس او هشپه پیز وغیره دی بار یو سټال شان لګولي او هغه پیزار ارزان خرڅوي. دغه پیزار دا د یو وجې نه دوی دغلته بارېستي او ارزانې خرڅوي. هغه وجه دا یي که نه چې یا د دې چې کوم سټایل دی په هغې کې لږه مسله راغلي، لکه ګینده یو شانتې پکاري هغې بل شان والي، خراب نه وي خو څه معمولي داسې فالټ وي پکې چې هغه برانډ کې بیا وروسته نقصان وي. لکه هغه برانډ بیا خلک نه خوښوي دې کې دا نقصان دی. ځینې خلک یې هغه ډېر معمولي نقطې ته خیال کوي چې دا ګڼ ولې داسې راغلی، دا خو برانډ څیز دی. نو هغه هغې د ځان نه لرې کړي چې یاره زمونږ چونکې برانډ هغه خرابېږي، د هغې د وجې بار ارزان یې خرڅوي. نو دغې ته بیا څه وایي کټ سایز شوز ورته وایي. دی وایي چې دا په زکات کې ورکولی شي که نه؟ په زکات کې دا ورکولی شي، درست دي، په شرطه دی چې یاره د هغه سړي ضرورت خو وي که نه کم از کم چاله چې ورکوي. داسې پکار ده چې یاره که چا ضرورت وي چې هغه له یې ورکوي په زکات کې، که چا ضرورت نه وي نو هغه له نه دي ورکول پکار. دا نه چې نه کېږي، کېږي خو ښه خبره دا ده. نور د دې نه زیاته بهتره خبره دا ده چې دا کټ سایز شوز دا خرڅ کړی شي او دې قیمت ترې ورکړی شي، دا به ډېره زیاته بهتر. ځکه په قیمت هر هغه څه کېږي چې هغه په دغې پیزارو نه کېږي. په پیسو خلک ځان له هر څه اخیستی شي، خپل ضرورت سر کولی شي، خو په دغې پیزارو نه شي سر کولی. جایز دی که څه نقصان نشته. دویم یو دی کې یو خبر راتلی شي، خبره دا چې دا په زکات کې به کم ریټ حسابې
په اوریجنل چې کوم قیمت دی په هغې که نه اوس چې په سیل کم خرڅېږي نه دا اوس چې کم خرڅېږي په دغه ریټ باندې دغه حساب سره به دا په زکات کې حساب کړی شي. ډاکټر ذاکر نایک باره کې ستاسو څه رایه ده؟ ډاکټر ذاکر نایک عالم دین دی که نه دی؟ د هغه عقاید درست دي که نه دي؟ لومبۍ خبره خو دا ده چې یاره ډاکټر ذاکر نایک هغه عالم دین دی. ټیک ته د علم د حاصلولو خپلې خپلې طریقې، څوک په انسټیټیوشنز کې په ادارو کې چې هغې ته موږ مدرسه نه شو ویلی په هغې کې سبق ووایي عالم شي، څوک په مدرسو کې د زموږ چې کوم سیسټم دی داسې لګي بس په دې کې داسې علم وکړي، دا هم عالم دین دی هغه هم عالم دین دی. قرآن او حدیث دله ورځي، قرآن او حدیث هغه له ورځي، نو په دې کې څه فرق خو نشته، هغه یو عالم دین دی. دویم زما که رایه غواړي نو یو قابل سړی دی، د هغه یو فیلډ دی، هغې ته وایي کمپیریټیو ریلیجن، موږ څه تقابل ادیان وایو، اسلام، هندو مت، سکھ مت، سکھزم، دغه شان یهودیت، عیسایت، په دې کې د هغه ډېره زیاته مطالعه ده، دا حقیقت دی. نو دونه مطالعه ده د هغه چې ډېر زیات عقلي دلایل دي ورسره، نو دغه فیلډ کې انتهایي قابل دی. نو هغه زموږ دپاره 100% خو تقریبا په داسې انسانانو کې داسې چې ځان ته مجتهد وي او ځان ته عالم وي، نو هغه خو زموږ دپاره هر عالم داسې دی چې موږ یې ښه خبره الو چې کومه د اکثر علما موافق وي، او د اکثر علما موافق نه هغه موږ نه الو. ډاکټر ذاکر نایک ډېرې مسلې هغه درست نه دي، د هغه تحقیق په هغې کې کمزوری دی، خو داسې هم نه ده چې هغه غلط سړی دی. عقایدو کې هم د هغه بعضې څیزونه داسې دي چې هغه د اهل سنت والجماعت نه خارج دي، کوم چې اصل د اهل سنت والجماعت مذهب دی، لکه د وسیلې چې کوم دغه دی زموږ عقیده ده، نو هغه د وسیلې نه بالکل انکار کوي، هغه موږ نه منو، هغه غلطه کوي بس انکار. دغه یو څو خبرې دي، یا د ټای مسله شوه یا د پینټ شرټ مسله شوه. نو اوس دا خبره هم درسته نه ده چې هغه دا استعمال کړي پینټ شرټ او ټای او داسې خبرې وکړي، دا غلطه ده، دا خبره دې ته موږ غلطه وایو. خو دې خبرې ته هم زه غلطه وایم چې یاره صرف په پینټ شرټ باندې او په ټای باندې موږ د اسلام نه خارج کړو، دا خبره هم درسته نه ده، ځکه صرف په پینټ شرټ او په ټای څوک د اسلام نه خارجي، دا غلطې خبرې دي. نو بس عالم له داسې پکار نه، خو هغه په خپله یو کلپ د هغه ما کتو نو هغه خپله مجبوري بیان کړې ده چې یاره زه چونکې په ټوله دنیا کې ګرځم او په ټوله دنیا کې داسې څیزونه خلکو ته پیش کوم، نو دې ځان له یو اثر دی په د غیر مسلمه خلکو باندې. نو نور خیال ساتي، هغه ډېر زیات سنت هم خیال ساتي، د مستحب هم خیال ساتي، او د هغه یو خپل اصول دي، هغه قرآن او صحیح حدیث، د دې نه علاوه زه څه نه منم، حالانکې قصه داسې نه ده، لږه مختلفه ده دې نه. نو قابل سړی دی، زه د قابلیت صفت کوم چې ذهین ترین انسان دی، البته دونه ده چې د هغه هره مسله هغه قابل قبول نه ده چې مونږ یې والو. ښه نور هسې تعصب نه کار نه اخیستل پکار چې هر چا پسې خبرې، دا فضول کارونه. د اودس نه بغیر سجدې شکر کولی شي که نه، نه کېږي، ښه درسته نه، ناروا ده. د میرنۍ خواښې سره نکاح کېدی شي او بالکل کېدی شي، وحل لکم ما وراء ذلکم، الله فرمایي دغه څیزونه مې ته حرام ذکر کړو، مخکې مونږ ویلي دي په صورت تقریبا سورې نساء کې په یو ځای کې مونږ ویلو چې دا د زنانه په تاسو باندې حرام یې، دې نه علاوه چې څومره زنانې ټولې حلالې دي په تاسو باندې. یو جینۍ ویلي دي، هغه وایي چې زما یو تره لور ده او د هغې یو هلک خوښ دی، هغه وایي چې څه وظیفه راته وښایي چې هغه ماته میلاو شي، که په دې کې دی د ټولو تعویضګرو په ځان له د هندیا نه چېرته دا ښکلې ښکلې اکټرانې بیا راوستی، په دې چېرته کېږي؟ دا د وظیفو کار خو نه دی، بس اسان کار دی چې هغې خوښ دی، خدمت یې پسې دا ولیږي، داسې نقصان خو نه دی. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نبي علیه صلات وسلام پسې خدمت نه ولېږلې، دا خو د پښتنو هسې یو قمقلتوب دی، بېوقوفتوب دی، او دا وایي زموږ د غیرت خلاف خبرې دي. غیرت هغه دی چې شریعت څه وایي، نبی علیه السلام پسې حضرت خدیجې څه وایي، خطبه نکاح یې پسې ولېږله که نه، پیغام نکاح، نو په دې کې څه نقصان نشته. هلک پیار کوي نو هغې باندې خوشحالېږو، که جینۍ چېرته داسې مومي چې دا هلک مې نه دی خوښ او ته یې ولې په نکاح ورکوې، بس مونږ ته ډز وباسو، دا بالکل دا د ظلم خبره ده. څنګه چې ده ته حق دی داسې هغه ته حق دی، خو دونه ده چې د بېحیایۍ نه خپل ځان بچ کول پکار دي. که هغه هلک دی که جینۍ، بېحیایي د بېحیایۍ اجازت بالکل الله جل شانو شریعت نه ورکوي، قرآن او حدیث نه ورکوي اجازت. نور دا خبره چې د خوښې ناخوښې نه دی، دا انسان دی، نو څنګه چې د سړي انسان زړه پیدا کړی دی، دغه شانتې د ښځې پیدا کړی. دې د اسانه طریقه دا ده، بس څوک پسې ولېږه چې هغه تا پسې رشته راولېږي، تعویضونه او دا له وظیفو کار کوي، ما هم ځان له ډېره
دی وایي چې زما د جینکو سره او د ښکلو هلکانو سره ډېر زیات زر محبت کېږي. دې لپاره څه وظیفه، دې وظیفه دا ده چې سترګې ښکته ساته. بس سترګې د انسان ښکته وي که نه، بس بیا داسې کېږي چې دا حالت د سړي نه خرابېږي. دا قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، الله فرمایي نبي علیه السلام مؤمنانو ته ووایي چې سترګې ښکته ساتي. د دې فایده دا ده، د سترګو د ښکته ساتلو فایده دا ده چې بیا داسې په عشق معشوقو او په داسې فضول محبتونو کې انسان نه اخته کېږي چې د هلکانو محبت دا لا بله. دا سینه بل وظیفه هم شته د دې دپاره، خو د نظر حفاظت دا پکې ضروري دی. هغه دا چې یو عالم هغه یو وظیفه ښودلې وه ډېره مجربه نسخه زبردسته. الله دا دعا اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك ابدا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. شپږ پیرې به ورسره اخر کې یا الله وي او د دې کلمې به ډېر ذکر کوي چې اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك ابدا یا الله یا الله. دا دې سره د انسان زړه ډېر زیات پاکېږي، ښه صفا کېږي. اسم اعظم باره کې وضاحت وکړئ جي، او دا د قرآن په کوم صورت کې پټ دی، او بعض خلک وایي چې دا د نوم نه راوځي، یعنی تعلق د نوم سره دی. اسم اعظم د الله جل شانو په نومونو کې هغه نوم دی چې هغه څوک یاد کړي نو بیا الله دعا قبلوي. نو په هغې کې بیا د علما کرامو اختلاف دی. څوک وایي د اسم اعظم په قل هو الله احد په دې صورت کې دی، او څوک وایي د الله دا نوم چې دی دا اسم اعظم دی الله، او څوک وایي الحي القیوم دی. ډېر لوی اختلاف دی پکې، چاته معلوم نه څنګه چې لیلة القدر پټ دی دغه شان دا پټ دی. البته نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارکه مختلف دي، ابو داود کې، ابن ماجه کې، مسند احمد کې وغیرہ احادیث مبارکه کې شته. یو صحابي هغه مونځ کو، دا وی چې لا اله الا انت الذي انت الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نبی علیه السلام فرمایل د دې سړي دعا به قبلېږي، د هغې وجه دا ده چې د اسم اعظم وي. دې نه خو معلومیږي چې اسم اعظم په قل هو الله احد کې دی. نور احادیث مبارکو کې نور ذکرونه راغلي، نو په هغې کې نبی علیه السلام فرمایل چې دا اسم اعظم دی. نو دا چونکې مختلف روایات ته نبی علیه الصلاۃ والسلام نه منقول دي، نو انکار خو نور نه شو کولی. البته اکثر اهل علم په دې باندې دي چې د الله دا نوم الله دا اسم اعظم دی. هانیه نوم دل څنګه دي؟ هانیه او د دې څه معنی ده؟ هانیه نوم دل ټیک دي، هانیه خوشحالی ته وایي، هناء مبارکبادي خوشحالی ته وایي هانیه، درست هېڅ نقصان پکې نشته. کم سړي چې ځان له په کور کې د مخکې نه کپن ږدلی، مونږ اورېدلي چې دا په غافلینو کې نه شمارلی کېږي. دا خبره ټیک ده، دا د جعفر صادق صاحب قول دی، استنادي حیثیت یې ماته نه دی معلوم، اور مفهوم یې خو درست دی، ځکه چې انسان ځان له کفن ږدلی نو چې هغې ته ګوري نو حقیقت دی چې هغه بیا غافله نه وي. ښه د یو جینۍ صرف کویدن شوې ده، هغې ته که طلاق ورکړی شي نو دا طلاق په کېږي که نه؟ داسې مه کوه، دا غلط عادت دی. البته دونه صرف کویدن چې چا کړي نکاح یې نه وي تړلي نو د هغې طلاق نه کېږي. هغه ستا له ښځه نه ده نو چې ښځه نه طلاق داسې چې وشي. ما ځان له یو جرسي اخیستې ده، په هغې د ځناورو تصویران دي، نو که هغه مونځ کې مخامخ پرته وي نو مونځ کېږي، او که نه ځناورو مخونه او شکل نه ښکاري. ګوره هغه سیس تصویر چې د هغې مخې چې مخې هغه دغه شوي مسخه شوي، مطلب دی ختم شوي، هغه اوار شوي، نو دغې ته بیا تصویر نه وایي. ښه نو دې سره مونځ هم کېږي، او که مخامخ وي نو مونځ سره نه خرابېږي. ښه نفل مونځ په جمع سره کېدی شي که نه، زمونږ په نسبت نه کېږي. ښه ناروا دی، نفل مونځ په جمع سره نه کېږي. د سحر مونځ د څه ټایم پورې کېږي او قضا چې شي نو څه ټایم به یې کوو؟ د سحر ټایم مونځ څه ټایمه پورې کېږي؟ دا ویریبل مسله ده. د اوقات دا مسله داسې چې دا ویریبل وي، مطلب دا دی وخت روزانه بدلیږي را بدلیږي، نو ما ته به څه پته لګي چې یاره څه ټایمه پورې کېږي که نه. البته نن سبا چې کم ټایم دی نو 15 منټه د پاسه پورې، نو 7 بجو پورې تقریبا څه د پاسه 7 بجو پورې 3 منټه د پاسه 4 منټه د پاسه دغه ټایمه پورې مونځ کېږي، 2-3 منټه د پاسه پورې. د هغې نه پس بیا چې دا قضا شي یو تقریبا 20 منټه پورې به صبر وکړي، 20 منټه پورې، نو بیا د هغې نه پس چې نور راوخیږي بیا به هغه ټایم کې قضا راوګرځي. ښه دې نه علاوه په نورو ټایمونو کې هم قضا کولی شي. سجده تلاوت یوه ده که دوه دي؟ سجده تلاوت
که سړی په قرآن باندې سر کیدي یا د قبلې نه مخ واړی نه کیدی شي، که نه د قبلې نه مخ اړول او سجده تلاوت کول دا نه کیږي ښه. او په قرآن باندې سر کیدی او سجده تلاوتو کې دام نه کیږي، او سجده تلاوت دا یوه ده ښه. چې دعا هغه په زړه کې غوښتی شو، نو مونځ په زړه کې ولې نشو ویلی؟ مونځ ځکه په زړه کې نشي ویلی چې د مونځ دپاره قرائت هغه زوري قرائت فرض وي، د قرائت تعلق د ژبې سره دی، او دعا د هغې تعلق د زړه سره دی. ژبې یې صرف ترجماني کوي. دعا کې د زړه توجه ضروري ده، او په تلاوت کې په مانځه کې هغې کې د ژبې خوځول او د خپل خپل مخارجو نسیز ادا کول هغه ضروري دي. دعا کې که په ژبه ویل نه نو دعا نه خرابېږي، خو که په مونځ کې ژبه خوځول نه او شونډې خوځول نه نو مونځ نه کېږي ښه، فاسدېږي. غایبانه جنازه کیدی شي که نه شي کیدی، صحیح تفصیل څه دی؟ په شرګړ کې یو مولي صاحب هغه څه ورځې مخکې غایبانه جنازه هغې کړې وه، دا یو مولي صاحب کړې وه، پته نه لګي د چا یې کړې وه، او داسې نه کول پکار دی. خپل ماحول دا زموږ مذهب نه دی. د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب صرف دا دی چې یاره غایبانه جنازه هغه درست، او د هغه دپاره دلیل هغه د نبي علیه صلات وسلام چې نجاشي بادشاه جنازه کړې وه، نه خو د نبي علیه السلام نه 4000 کیلومتره لرې و. نجاشي بادشاه د حبش چې کوم بادشاه و د ایتوپیا، هغه د نبي علیه السلام خصوصیت و، ځکه نبي علیه السلام صاحب کشف و. حضرت جبریل راغی او د خپل وزر یې داسې کړ، نبي علیه السلام او صحابو ته کټ ښکارېدو د نجاشي، نو تا ته څه ښکاري؟ او جنازه به چېرته په انډیا کې به سړی مړي او تا دې خوا قبلې ته مخ کړی. زمونږ شرط دا دی د جنازې دپاره چې ستا مخې ته به میت پروت وي، د امام مخې ته، نو ستا مخې ته څه پراته دي؟ چپړې دې مخې ته ږدلي. دا د نبي علیه صلات وسلام خصوصیت او دغه د امام شافعي رحمت الله علیه دلیل هم دی. خو ائمه ثلاثه چې کوم امام احمد صاحب دی، امام مالک صاحب دی، زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی، نو هغه د جنازه غایبانه جنازه د هغې قایل نه دي ښه. داسې نه دي کول پکار په داسې ماحول کې چې ستا یو خپل ماحول دی، شوافي او ماحول بیا کول پکار دی هلته، خو چې ستا ماحول نه د دې څیز نه هغه څیز څوک هلته نه کوي، خاص فساد جوړېږي. دې نه خلک په شش و پنج کې غورځېږي چې دی لاسې چلو کو، بیا بار بار داسې قسم قسم تپوسونه راځي او سړی یو شانتي وکړي بیا خلک بل شانتي هغه مونږ ته راورسوي. داسې نه کول پکار. زه ستاسو درس په یوټیوب باندې ډېر په شوق سره اورم، الله دې تاسو خوشحال لري. زه په یو جومات کې امام یم، مقتدیان ټول ټیک دي، خو یو بدماش دی هغه بدماشي کوي، ټایم ښکته او ټایم بره، یو تنګ ته راغلی یم. نو که زه ټایم لږ مخکې وروسته کړم زه خو نه ګناهګارېږم، او د دې سړي سره څه وکړو، د امامتۍ سره زه څه وکړم؟ نو مخکې وروسته مونځ کولو کې څه نقصان نشته، خو چې په ټایم وي، که په ړومبي وخت کې، که په منځ کې، که په آخر کې. نو دغې حکمت ته وجې نه که ته دا مونځ مخکې وروسته کوې نو څه نقصان نشته. البته دونه خبره ده چې یاره دې ځای کې امامتي سره کول نه دي پکار، چې دا خلک بېعزتي کوي د امام که نه. دلته په شیرګړ کې یو هغه امام ته ویلي وایي مونږ له وایي غواګانې هم ساتي، غواګانې به راله ساتي. نو بیا ورته ما ووایي یاره ما یې دلته راوله، دلته به ورسره خبره وکړو، پوه یې بیا کړو لږه. البته دې سړي سره څه کول پکار دي، دلې داسې کار وکړي زموږ د جومات ته ولې تشکیل وکړي څې روزې چې دلته راشي او دلته به زه بیا ما خبر که څه فرق مونځ لیټ کړم، نو بیا که هغه څه وي نو بیا به زه به یې پوه کړم. مونځ که چېرته د ټولو خلکو نه په جمع سره قضا شي نو د هغې دپاره بیا اذان او اقامت وایي دا مسنون دی ښه. اوس که چېرته د سحر مونځ قضا شي د ټولو خلکو نه بیا هغه په جمع راګرځي او د هغې دپاره اذان او اقامت کوي، نو په اذان کې به الصلاة خیر من النوم وایي که نه به وایي، او په قضا او په ادا اذان کې هېڅ فرق نشته ښه. الصلاة خیر من النوم به پکې وایي. بل څه شته ستاسو؟ ووایه که